إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر د منز بارکه مخکې بعضې خطبې شوې وې چې په هغې کې د دې مسئلې وضاحت او فهم او معرفت الحمدلله شروع چې انسان به د منز وقت و پیجنی نو بے انسان منز کئی او منگا دا مسئلہ ذکر کردی و چه معرفت و مواقیت الصلاة دا منزنو دا معرفت او دا وقتونو تیمونا پیجاندل دا یو لازم حکم دی چې دا به مومن مسلمان پیژني او الله سبحانه و تعالی ویلی دی
چې منځ الله فرض کړی دی خو په خپل وخت باندې مؤمنانو باندې فرض دی په خپل ټیم باندې زمورونو کله چې انسان د منځ ټیم وپیژني او دا انسان منځ ته ودرېږي نو یو څو څیزونه د منځ کې داسې دي چې هغه د منځ ارکان دي او منځ به د هغې نه صحیح کېږي نه ځکه لازم دا دی چې انسان به په خپله زندګۍ کې دغه امور او په خپل عبادت او منځ کې د دې به خیال وساتي کله چې دغه څیزونه نه وي نو به انسان د دې منځ ناقص ګرځي او د انسان منځ د صحیح کېږي نه لکه یو په هغې کې دا و چې د منځ ټیم پیژندل دویم په هغې کې دا و چې انسان به د بے اودسۍ نه د طهارت په حالت کې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا او حدیث ابو هريره رضی الله عنه کې راغلیو چې کله انسان بے اودسۍ نو الله دغه مون نه قبلای حدیث عبد الله ابن عمر کې راغلیو چې لا يقبل الله صلاة بغیر طهور بلا او د سنا او د پاکوالینا مون نکیږي بیداره چې بدن به پاکي د ضروری خبره ده زیب پاکي پاک ځکه به مونږ کې ګنده زینو کې منځونه نکیږي ورسره دریم ضروری چیز چې هغه مونږ کې وو نو هغه دا چې د انسان به عورت پټي ستر العوره چې د قدرتي نو دا انسان به خپل عورت پټي که عورت ښکاری به مون نکیږي الله وی خذوا زینتکم عند کل مسجد د دې معنی دا چې د عورت پټ کوي د عبادتونو ځکه او حدیث د سلمة بن الاکوع رضی الله عنه کې راغلیو او حدیث د عائشہ رضی الله عنها کې راغلیو چې الله سبحانه و تعالی د بالغ خزې منځ هغه نه قبلې ترڅو پورې چې خمار یو غټ صادرې په ځان نه راچلې ابن عبد البر دی باندې اجماع ذکر کړی دا وای چې چا عورت پټ نه نو داغه مون نکیږي منځ کې عورت پټول اوګي پټول داغه چیزونه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې باره کې حکم کړی دی چې یو انسان به مون نه کوي چې داغه په دې ولو وګو باندې یو څه شی نه ورسره دا یو مهم شی دی د مونږ په جاندلو کې څلورم استقبال القبلة چې انسان به خانه کعبه طرف ته مونږ کوي کله چې قبله ته د انسان مخ نه نو د انسان مونږ نه کیږي عبد الله بن عمر وی نبی علیہ السلام ولسمیشته کله چې مدینه ته لاړ نو بیت المقدس ته مونږ کوو وای د سار مونږ کې قباء کې صحابه ولاړو یو سړی راغی اعلان وکړ چې انزل علیه الليله قراننا بیگا په محمد رسول الله د قران آیاتونه نازل شوې دي وقد امر ان يستقبل الكعبه او دا ته حکم شوی چې خانه کعبه په لمه خواړه او دا الله حکم دی چې فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلنولينك قبلة ترضاها حدیث د موسی الصلات کې مدار غلیو چې قبله طرف ته مخ کا نو به کال ته نږدې څوکي هغه به خود کعبه ته ودرېږي او چې زمونږ استاد سي د سلري خلک یو
نو موږ به د کعبه په د سمت او جهت باندې ودرېږو ما بین المشرق والمغرب قبلة حدیث کې راځي یو سړی دی هغه نفل مونږ کوي سورلۍ باندې روان دی اول د سورلۍ قبله ته مخ واړی به خیر دی کدل ته قبله ته مخ نه او سورلۍ په هر څیر رواني نفلی مونږ شي کوله گاڑی کې سورلۍ باندې فرضی مونږ هغه ته برا کوزيږي صلات خوف کې امداده کچرته د دشمن نه ډیر یریږي او بس مون شروع کا نو کچرته ستانه قبله بدله شو نو هم الله سبحانه و تعالی تفدی باندې نسینا به یو بل مهم شی چې هغه د مونږ کې ډیر ضروری دی هغه ته نیت ویل کېږي زمارونو د نیت او نیت د دې اهمیت دومره ډیر زیات دی چې څومره عملونه دي او څومره خیراتونه دي او څومره صدقې دي او څومره منځونه دي نو دې کې چې نیت نه وي نو دا نه صحیح کېږي الله په اجر نه ور کوي الله رب العالمین په هغه عبادت باندې اجر ور کوي چې هغه کې نیت صحیح امام بخاری بار بار دا حدیث راوړي چې انما الاعمال بالنیات د ټول عملونو دارالمدار د نیت باندې دي تیمم کې نیت فرض ده منځ کې فرض ده زکات کې فرض ده تر دې چې په اودس کې فرض ده احناف چې وایي چې اودس کې نیت فرض نه ده د دې دا خبره کمزوري ده ځکه امام الانبیاء محمد رسول الله وایي چې په ټول عملونو کې نیت فرض ده او په دې باندې اهل علم اجماع ذکر کړی ده د قران آیات ده وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين د خلکو ته حکم نو شوه مگر د دې خبرې شوه چې دای په خپل عبادتونو کې نیتونه صحیح کړي او دا حدیث د بخاری او مسلم چې انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى دارالمدار د ټول عملونو په نیت باندې دي او هر انسان دلته په خپل نیت باندې د هغه اجر ملاويږي او د هغه بدلې به ملاويږي زمرونو دا یو مسله من ذکر کوله ما تیره خطبه کې ویلو چې کله مون شروع کې نو دغه وخت کې به ته یو تکبیر وې چې هغه ته تکبیر تحریمه ویل کېږي تکبیر تحریمه دا الله اکبر دی اولنې چې کله دا دی ویو نو پتا باندې د ټولي دنیا کارونه سوچونه فکرونه د باندې حرام شو التکبیر التحریمه معنی التکبیر المحرم لامور الدنيا هغه تکبیر چې هغه د دنیا دا ټول کارونه په انسان باندې حرامي منستودري دي الله اکبر دی وکړه به د دنیا کارونه پرې دي خوراک بنکه سکاک بنکه د دنیا سوچونه او موچونه بنکه د دکانداري او د گاڑی او د پټي او د کټي او د روپي او د روټي او د وغیرہ وغیرہ د سوچونه به چټي کې د بزان باندې حرام کې تچ الله اکبر وي او شاته دغه وغورځول اوس رب العالمین طرف ته ور متوجه شي دا تکبیر تحریمه دا فرض دی د چا په منځ کې چې تکبیر تحریمه نه دغه مون نه کیږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم الله اکبر دا تکبیر تحریمه ده د منځ او السلام علیکم ورحمت الله دا محلل د منځ ده دی باندې به د مون نوځي همغه تاسو ودایو کوشش کوو چې منګه د خپل دین نه خبر شو وزاره چې مونږ ته ودرېږي نو منګه په ټول مونږ ته ولاړیو نو کار ځکه یو سړی را رواني بس الله اکبر
وزمون زموکر خدا دلته یو څو مهمه خبرې دي چې دینه به مسلمان ځان خبري زکه به ځان خبري چې د دین ځان خبر نکي نو د دې مسلمان مونږ ته ضرر رسیږي او چې مونږ ته ضرر ورسېد نو د تاوان وکړه او دا ډېره خساره کې واقع شو دا منګه چې دې مونږ کې ودرېګو او د الله اکبر ویو نو دې ځکه منګ له قتل پکار دي چې زمونږه د محبوب پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول الله دې ځکه څه طریقې دي نو زما ورونو دې ځکه درې غټي خبرې دي یو خبره دی وخت کې دادا چې دلته به نیت برابر کې نو یو د نیت پیژندل پکار دي چې دا نیت څه شی دی دویمه وجه دی کې دادا دویمه مسله چې دلته به الله اکبر وي دا دوشو دریمه خبره دلته دادا چې د دې سبب الله سونه موچت کې رفع الیدین چې ته ویل کېږي څلورمه مسله دلته دا پیژندل غواړي چې نیت به مخ کې برابر یو ک الله اکبر به مخ کې وي او پنځمه مسله څلورمه پنځمه دلته دا چې دا الله اکبر به مخ کې وي او کدا لاس به مخ کې اوچته او کداړه به مقارن اوچته دا پنځمه سره ان شاء الله دې ځکه ویو الله سبحانه و تعالی دې مال توفیق راکړي او الله دې زمونږ استاد دې منځونو دا یو جامه وګرځي د څه باندې کوم چې موږ مونږ کوو بیګار کوو دا مونږ دې دا بیګار نه دي دویمه زمونږ زمونږ استاد سي مونږ دا رواج نه دي چې دا موږ یو رواج دي او راځو ټول خلک یې کوي او کزي ونکما نو خلک براته څه وایي نو کدا سوچ پکې چا وکړ نو مونږی مونږونه شو سړی منافق شو ابي زوی جنگ لتلی وخکری و بیلو د څنګه چې خپل منځونو کې منګه خراب شو ګره مؤمن با خپل عبادت ریږي مؤمن با خپل ایمان باندې ریږي مؤمن به هر وخت کې په دې مراقبه کې چې دې چې زما او د الله او د رسول څخه حکم دی زما ورونو یو ډیر مهم شی دلته هغه نیت دی نیت څه ته ویل کېږي نیت د زړه قصد ته ویل کېږي نیت څه شي ته ویل کېږي د زړه قصد ته ویل کېږي چې ته په دې زړه کې یو قصد وکې چې زه د عمل کوم به مطلق نیت قصد نیت نه ویل کېږي چې ته چې زړه کې مې قصد دی لکه څنګه باندې مرګري موي چې لکه د مونږ د نیت دی چې ته د کور نه راووتلې نه د کور نه راوتل دغه یو قصد خدا د مونږ نیت نه دی ځکه کې دې چې د لار کې چا څه خبرې وکي مونږ کې خبرې نشي کولای کې دې چې د لار کې څه شی وخوري کې دې چې د لار کې د قبله نه یو خبر خو مخ کې نو دا خبره چې زه د کور نه راوتلې مو زما دغه نیت دی دغه د نیت د جمعه ته د مونږ نیت نه دی د مون نیت به څه وخت کې نو د کې علما دوه قول ذکر کوي یو قول دا دی چې دا اذا كانت مقارنه للتکبیر وای کله چې الله اکبر وې نو ته به د وخت کې نیت کې نیت به صحیح لکه براولې چې زدي وخت د پلانې مونږ کوما او لکه براولې چې خاصه د الله د پاره کوما او زړه به د ټولو سوچونو نه خالی کې او دسی مونږ به وکیل ک عبد الله ابن عمر ته چې نبی علیہ السلام ویلو چې صلی صلاه مودعنا دغه اخیرانه مونږ دی او دې چې رست ازما مونږ نشتا نو چې دا زو کوم زبرست مړ کېګما بینیت د دې محل اهل علم وې زړه دې جبه نه ده چې ته په جبه باندې دا کلمې وې تر دې پورې کچا په دې جبه غلطه کلمه ویلې د سار مونږ سوالان دی ویلې چې نیت مې کړو د مسبخین مونږ کوم نو علما وایي د نیت د زړه نه اعتبار دی چې په جبه باندې څه شړه و ویشته دې خبرې له دوی اهمیت نشته دی دا د څه دی لکه نیت چې کړو په دې خلی یو ټوخه وکړ هیڅ اعتبار دی له نشته دی نو دا به مؤمن به دیتا
دغه کیدا د زړه قصبه برابرای او په دې نیتونو باندې به سلف ډېر زیات کوشش کوو یو عمل ته نیت برابرول ډېر ګران شی دی مونږ ته ډېر آسان دی به دا الفاظ چې دا باسي کوم خلک وایي لکه څوک به عربی کې وایي جنازه چې به ودرېدل وایي نویت ان ودی لله تعالی اربع تکبیرات صلاه الجنازه فرض الكفایه الثناء لله والصلاه على الرسول سنور میں شی ویلې او دش به کوتی مون به کو نویت ان تیمم لرفع الحدث والاستباحه الصلاه چا به ولتی موام د خاور د پاسه او د زړه د اخلاص او درستی وباسو د یو څه شي نه به ویلې او عبادت څنګه نیت دی زمونږ شریعت کې دی له هیڅ قسم اعتبار نشته دی بعضې جمعات کې امام پسې ولاړي وای نیت مې کړی زړه د خلاص او نیت به کوم او نیت مې دی او نیت مې و او نیت به یي او په دې جمعات کې او په دې حاضر امام پسې او مخ مې د څه شی وایي چې یو لیک پړپړه زوتی دی له اعتبارونه نشته مرقات کې مولا قاری وای محمد رسول الله د 10,000 نه ډیر منځونه کړی دي یو مسلم دانه دی ویل چې نویت ان نصلي کذا وکذا فی وقت کذا وکذا لصلاه کذا وکذا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله مجموعه الفتاوى کې وای ولم ينقل عن احد من الصحابه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النيه لا سرا ولا جهرا وإن النبي عليه السلام نقل دي او نه یو صحابي نقل دي چې هغه مستود ریدل دي واغه یا په پټه باندې او یا په دې زبان دي څه الفاظ ویلي ولا انه امر بذلك وای محمد رسول الله په دې حکم هم نه دی کړی او بیا هغه وای دا الفاظ چې څوک وای او دا کلمې وای فمردود في الشريعه دا شریعت کې رد شوی دي د دې قسم له حقیقت نشته دي دا بعض علما چې لیکلي کده شروقایي والا چې لیکلي دي چې دا ناروا دي لیکن واستحسنه المتاخرون لحضور القلب او لاستحضاره وای د زړه د توجه لپاره د متاخرین ویلي دي چې دا که مستحب شي نو خبشي خدا خبره غلطه ده ځکه چې استحباب امر شرعي دی والاستحباب امر شرعي اهل علم وي لا بد له من دليل شرعي غیر بشریعت کې دلیل ګوري او برکت په هغه دین کې دی چې هغه د متقدمینو د سلفو دیني زمورونو د خلفو د رستنو بس دیني او سبب نن به یو بل سره را پاتېږي وای به خلفو جایز کړی دي متأخرینو دا به عزت هغه متأخرین مزینه بین روا کوم سبب بل وای چې زیر واکوما بل ورځ بل وای چې زیر ناروا کوما نو د دین اسه د میلې د سودا ریټ جوړیږي او الحمدلله زمون دین اقا دین دی چې د محمد رسول الله زمانه کې وو امام شاطبی لیکلی دی اعتصام کې وای کوم دین چې د نبی وخت کې واقع وسم دین دی او فما لم يكن دينا في عهده لا يكن دينا بعده وای د نبی علیہ السلام زمانه کې چې کوم شی دین نه هغه ورستن دین نه کیږي نو الحمدلله دا مسله دی ائمه اربعهم ویلدا چې تلفظ په نیت باندې دا به صحیح نه دی نو کله چې ته مستودريږي نو ته ډیر مهم کار دا کې چې ته د نیت برابر کې دی مستا دا نیت په څټین کې برابرې نو یو قوالدار چې دا تکبیر تحریمه الله اکبر وې نو د دې نه لږ مخکې باندې برابر کې دویم قوالدار چې دا به مقارن د تکبیر تحریمی صحیح او بلکې ابو مالک سے ویلي دي په دې صحیح په سنت کې وای کچرته د څه دی وکړو چې اول د تکبیر تحریمه وکړو به دې نیت برابر کو وای دا خبره غلطه ده به دې مون صحیح کیږي ځکه تا شروع وکړو نیت دې نه برابر کړي نو نیت لا ډیر ضرورت ده او زمونږ د سلفو با د دې خبرو بارکه ډیر اهتمام کو د تابعینو کې یو عالم دی عامر ابن قیس په نوم باندې د نیت بارکه یو څه مهم خبره تکومه چې الله زمونږ سیدا نیتونه صحیح کی ځکه زمونږ استاد نیتونه خراب شوی دي مونږ خو چې څوک له بد اخلاق شي مونږ یو د بد نیت شوی دی
خو نه چې هر عبادت کې نیت نه نو سړی بدنیت حسابېږي. عامر ابن قیس ته چا ویلې اتحدثك نفسك بشيء من امور الدنيا في صلاتك، ته چې دې منځ کې ودرېږي نو د دنیا کارونه لمخې له راځي او که نه راځي، سوچونه او فکرونه. اکثر چې موږ منځ ته ودرېږو نو یا موږ ته پټې را یادېږي، یا موږ ته غوا میخ او کټې یاد شي، او یا موږ ته دکانداري را یاد شي، او یا موږ ته درس او تدریس را یاد شي، او یا موږ ته ښځې او بچي را یاد شي. نو عامر بن قیس ته چا ویلې چې ځوانه ته منځ کې ودرېږي نو موږ په دې باندې خبر کا چې هل تحدثك یا هل تحدثك نفسك بشيء من امور الدنيا، ته ته د زړه د دنیا خبرې راچي او کني راچي. نو هغه ته وایي لأن تختلف الأسنة احب الي من ان اجدوهن. یا الله څنګه آشنا خبره کړې ده. وای قسم مې په الله چې د زهر او نيزي او څوک مې په داسې وایي او شلای مې په هغه دونه نه خپه کېږم لکه ما ته چې زما مونږ کې د دنیا سوچونه راوړي او په دې څونه خپه کېږم. د خبرې مقصد باندې ځان کوي. عامر ابن قیس ویل که څنګه چې مې په تور او نيزو باندې خلک وایي او دا بدن مې وشلای، وای په دې باندې ماته دونه غم او درد نه رسیږي لکه په دې چې ماته رسی چې زه ولاړ مونږ کې او زه د دنیا سوچونه راواتم. په دې خلکو محنتونه په دې باندې کړیو. یو دیم تابعی دی چې دا غنوم دی قاسم ابن محمد، دا وای غدوت یوما على ام المؤمنین عائشه، زه یو ورځ سهار وختي له عائشه رضی الله عنها کور ته رالم. دا زما خپلوانه و ترور مې وه. کله چې رالم څه دې کول؟ وای فجئت لأسلم علیها، زه صرف دې له راغلی وم چې ما ورته ویلي وی چې مور السلام علیکم ورحمت الله، یو سلام دې وکما. لکه خلک وایي کنه وای د کور کې مشره ښځه له یو سلام له ورځم اوله، یا مشر سړی دی ورځم یو سلام به ورته وکما. زمونږ د دین د مشرانو کې الحمدلله دا صفت و. دی به د ګاونډي تپوس کوو، دی به د یو مؤمنې ښځې تپوس کوو. عمر رضی الله عنه مدینه کې یو بوډۍ ښځه وه، موږ به جمعې په ورځ د هغې سلام له ورتلو، موږ له ویله چې قندر و حلوا پخوله، وایي هغې به ډېره ناشنا مزه کوله. وایي نبی سلام به د ام سلیم خواله راته، نورې صحابیات یې وې داسې وایي زه رالم وایي مال چې زه په ابۍ عایشې باندې یو سلام واچوم. وایي کله چې زه رالم نو ما مور عایشه ولیده تصلي صلاة الضحى، چې د څاښ مونځ یې کوو، نورخاته مونځ یې کوو. دا د سلفو عادت و الحمدلله. دا منځونه به کول. جهادونو کې رسول الله نه دی پریخي. فتح مکه چې فتح شو په هغه ورځ باندې اته رکعاته د ام هاني کور کې کړیو. وایزر عالم عائشه رضی الله عنها د آیات ویو فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله په موږ احسان کړی دی او موږ یې د ګرم اور نه بچ کړیو. وای عائشه چې وا تبکی جړلې وتدعو او پتیزه تیزه به دا ویلې وتردد او به دا آیات ویو چې فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. او په چغو عائشه جړلې دي آیات سوي. نو دا وای زدي عائشه نه ته ودرې دمه وای ولاړو وای به مې ویلې چې دا خو سلام نه ګرځي، راځه ته بلاړ شې د بازار کې سکار وکا او به چې بیرته راشي سلام به په وکي. وای زه بازار ته لاړم چې یو ګڼه دوی سار شوم. وای چرالم عائشه به ولاړه ده او دا آیات وای فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. او مسکینه جاړي او دا وخت په دې غریوان باندې روان دي. وای ما دې زړه کې ویل چې قسم په الله د مونږ خشوع عاجزی هم دقه ته وای کوم چې ام المؤمنین عائشه کړي ده.
حبیب ابن ابی ثابت دے. حبیب ابن ابی ثابت داغه شاگرد ابو بکر ابن عیاش دا حبیب ابن ابی ثابت نه نقل کړي او داغه یو حکایت را نقل کړي. وای حبیب ابن ابی ثابت کلما کان یسجد کله چې بده سجده کولا نو فلو رأیته قلت میتنا وای داسې یو سجده به وکړه او داسې به خسته پروتو او داسې صحیح نیت به برابر کړي او عاجزی به دې مونږ کې کوله. وای کته دا لیدلې وې نو تا به ویل چې دا یو مړ پروت دی دلته. دا دومره خشوع د دې نیت سوا په دې مونږ کې. د امام بخاری بارکه راځي دا قول د امام مالک بارکه دی او د امام بخاری بارکه دی چې امام بخاری یو ځل مونږ کوو وای فلسعه الزنبور 17 مرات دا ډنډاره کې وته وای ګمبس او څوک وای ولسه امام بخاری و چې مونږ کې وای کله چې امام بخاری سلام واړو وی ویل چې انظروا بظهر کم اذانی زما دا شاو ګوري چې زه څومره چې چلې ما نو شاګردانی وای مونږ چې د امام بخاری شاو کتله نو ولسه امام بخاری د ډنډاري چې چلې وو. مسلم ابن یسار بارک راضی داغه شاگرد میمون ابن حیان هغه د مسلم ابن یسار بارک نقل کړي. ويوصل وي مسلم ابن يسار چې وو دا وی یو جمعات کې ولاړو د بصری یو جمعات او پاغي کې ولاړو او ناڅه په دې جمعات دا یو دیوال وګرځیدو او کړلار شوی او دومره شور جوړ شو هغه وای چې په فزع اهل السوق لحدمه د بازار د خلکو منډې کړو دکانونه پرې خدل او وی یریدل. او دا مسلم ابن حیات چې وو وای پکانه په المسجد په صلاته ما يلتف الى شيء ولا لاحدنا ما يلتفت الى شيء ولا لاحدنا وای دې مقصد جمعات کې ولاړو نه چاته قتل او نه توجه خرافه ولا او دا چې بعجزي منځو کا منګه چې نن منځ کې ولاړو او څوک دا ګټه چې وغځي منګ یو زلزلہ د واغه بار روډ ته وتلیو نیم دیوال غخته دی بازارین د یری نه تخیدلی دي. نو چاته مسلم ابن یسار دا څنګه چلو کو راغو ته عجیب جواب کوي وای زه چې کوم رفته ولاړو منغه نه دی فرزیدلې او نه دغه حکومت ختم شوه دی او نه لون شوه دی چې ماینی او نه زمانه غافله شوه دی ما چې چاله مزدوری کوله او په کوم ځای کې کوم رفته ولاړو ما نو هغه مقصد وو زما ته دیوال سسومه ده یو نه لسوړه خو دې وګرځيږي الله ته ولاړو مچ کله وجلې وي بس ما به د الله نه تعلق به په دغه موږ کې ختم شوه وي. در سلف عادتو عائشہ رضی اللہ عنہا لیکي وای د ابوبکر بارکه کان اذا قرأ القرآن في الصلاه ما يملك دمعه رسول الله ته وای ابوبکر ته وای چې منځو کې هغه یا رسول الله هغه چې په منځ ودرېږي او د قرآن شروع کی هغه به خپل وخت کو مالک نه دی. دیو جن ابوبکر بارک راضی وکانه بکاء د چې په قرآن وای نو جړلې به او تتقصف عليه نساء العرب وصبيانهم د عربو د ماشومان او خزبه په ابوبکر باندې رافړنوي. عبد الله ابن زبیر بارک راضی وای عبد الله ابن زبیر چې کما کان اذا قام في الصلاه وای کله چې عبد الله ابن زبیر منځ کې ودرېدو نو فكأنه عود تابعین چې دا یو لرګې دی او به د بارک راضی فربما تنتظر العصافير على زحره لا تحسبه الا جزع جدارنا وډیر کړه دا په دې سجده کې پروتو چنچنا براله په څټ به کېناستا دغه به د خیرو چې در کوټي بینش پروت دی دغه دومره په اخلاص الله دې بندګۍ ته ولاړو. سعید ابن عبد العزيز بارک راضی هغه د الله بنده په دومره جړلې د عمر ابن عبد العزيز دوی دی سعید ابن عبد العزيز د پلارې څخه جړاوه نو یو چاوته مې مالک یا سعید
اے سعید ته چې دې مونږ کې ودرېږي نو ته په تاسو چغو چغو باندې جاړې د الله باندې چې زمونږ د دنیا نه خون ختم کې دا تاسو شي جوړې دا منګه ته مو خېوا نو دغه ته وای سعید ابن عبد العزيز وای ما قمت في الصلاه الا مسلت لي نار جهنم وای زه چې کله مونږ ته ودرېږم نو دا جهنم می راشي چې دا قران ویلې دی او د مخ ته می ودرېږي وای به مې زړه کار کوي او نه مې سترګې کار کوي او نه مې وخت کار کوي لکه یو سړی له تارانی ولې دی او د ور یو کنده ده د قولې ګرمه بټۍ ده یا د وسپنې بټۍ ده او دا ور لمبې وي او تیو ته ورغورځي نو هغه به چغي وای کنه به وای وای ما قمت في الصلاه الا مسلت لي نار جهنم دا د جهنم ور می مخې ته تاسو ولاړی معلا ابن منصور بارک رازی چې کله معلا ابن منصور وای د جمعه یو ګډ ولاړو مونږ کې او په د باندې د مچو یو چکر او ورزید او د دې مونږ کې ولاړ دي او دومره د معلا ابن منصور و چې شاګردان یې وای چې کله موږ را رسیدو او د مونږ ختمو نو سترګې او خلی نه معلومې ده دومره چې چلے و پړسېدل یو خان وای موږ ته ویل چې شیخ دا څه چلو شو وای هغه راته ویل سلام به دې ګرځولې وای مولا ابن منصور موږ ته ویل چې دا په مچي چې چل دي دا په پړسوب کینی خو چې الله سره په ور د جهنم وچی چی دا غي پړسوبونه به نه کینی نو چې بدی چې چم نو ماته به جهنم تک را یادې ده د سینې چې الله مې ورته ونی چی صحابي د غزوه ذات الرقاع کې مجاهدینو ته څوکۍ او پیره کوي غشي راغلي دی او په لګېدلې دی ویني تر روانې دي نو دغه خلک وای ولې د سلام نه ګرځاو هغه وای والله كنت في سوره احببت ان اتمها ما یو سورت شروع کړو او ما له دومره خوند او مزه را کړو ما نه درد یې کړو ما چې سورت څخه ختم کما زمورونو کله چې مونږ ته ودرېګو نو موږ لا به دقه سینې جوړول غواړي چې زب الله ته په دسي عاجزۍ باندې ودرېګم دا ډېره ګرانه خبره ده الحمدلله زمونږ دسي دین دی چې دې کې هیڅ قسم لا کمې نشته ده موږ ته ټول لارې را خودلې دي زمونږ دسي عاجزي مونږ کې څنګه جوړيږي نو یو سبب پکې دا دی چې تذکیر خوف الله دا الله نه یره زړه کې نیولم دا اسباب دي چې دي مونږ کې د انسان عاجزي په جوړيږي تقریبا 4 دي 15 دي اسباب د پوهایت کې مارا جمع کړی دي خدای یو څه تی وېما یو په دې کې دا دی چې کله مونږ کې ودرېږي نو تبا داسې هم کې راولي چې د الله نه یره چې ګوره زما دسي او رب دې چې هغه ما وسینی دلته او که زه د دې الله خلاف وکما نو ته الله به می تباہ او برباد کی او ختم به می کی نو د الله نه یره دا ډیره ګرانه ده خف الله على قدر قدرته عليك بس ځان څه سوچ وکا چې زما الله په ما څومره وصل لري او څومره قادر دی نو زه به د الله نه دونه یریږم نو به زمونږ استاد سیمونز کې ډیره خطه وجو برابر دویم پدې کې دا ده مونږ کې ودرېدلې نو موانع چې کوم دي چې تا کمزورې کوي هغه ختم کڅنګا شریعت دا ویلي دی وګه یو روټي تیار ده اول روټي وخره لوی باول واړه باول د راغلي دي دا ختم کا صحیح حدیث ده نبی علیہ السلام وی اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء ولا هو يدافع الاخبثان بخاری روایت ده ولګه ځان لری کا قضای حاجت د ګیړې دردونه لری کا او چې په مونږ کې ولاړې او ګیړه سولې او دلته پوکی کې چې وګایم نو ستاسو څه توجه برابر شي دریم سبب اهل علم وی دا قران په دسي आवाज لوله چې تی اورې ځانته ډېر چغې مو او ډېر په قلار مو ویوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا نو چې کله قران په دسي आवाज اوري وي چې تی په خپل باندې اوري نو ستابه دې مونږ کې د خشوع پیدا شي
څلورم دا دی قرآن کې به تدبر کې یو آیات راغی د دې آیت مقصد کې به سوچ کې معنی کې به سوچ کې د الله عذابونه رال پناه به غواړي رحمتونو آیاتونه رال د رحمت سوال به کې تدبر په قرآن کې ابن قیم وایي مفتاح حیات القلب بتدبر القرآن وایي که زړه د الله بندګۍ ته کلاوي نو قرآن کې سوچ وکړه. پنځم دا دی کم قرات چې کې کم اذکار چې وي کم تسبیحات چې وي نو د دې معنی کې سوچ وکړه. عبد الله بن عباس ویلو وای لیس لك من صلاتك الا ما عقلت طالب د حق منز اجر ملاویږي چې کم ته په معنی باندې پويږي د مون معنی یاد کوي ورونو دا ډیره ضروري خبره ده. نن کومه او تاسو چا ودرولو دي ناسو کې یو لږ منځري وای چې هغه له د مون معنی ورزي او نور له بنه ورزي او سره د دینه چې الله سورته ماعون کې وای فویل للمصلین د جهنم ویل کاندیدات الله غمز کوم کې ورورتي الذين هم عن صلاتهم ساهون چې د مون په مقصد او معنا نه پويږي. په دې ته لږه توجه راوړوي مونږ کوو الله وای جهنم ته د الله واسطه الله دې وساتي دې موږ د جهنم د ټینګي چیرته و زمورونو ګره د مون معنا یا د ول دا ډېر ضروري دي. عبد الله بن عباس وای هغه مثبت الله اجر درکې چې ته د هغه په معنی پوهیږي. کله الله رحم وشي ډېر آسان ده او که زمونږ استاد منځونه شنو الله مکه چې د مخ نه را لپټې کړي نه بیا ګوره ليس لك من صلاتك الا ما عقلت عنها. او شپږم سبب علما وای کله چې آیاتونه لولي تلاوت کې کومس کې او کله مون نه باري یا احادیث چې هغه کې د خشوع راغلي او دا د دنیا تذکره او د آخرت عذابونه کې وای دا ډېر لولا او بل دا دی وای چې کله مونږ کې نو پدې کې د ثواب نیت کوا نو چې کله نیت د ثواب دی وکړ حدیث کې دی یو سړی مونږ کې هغه ته پورا اجر ملاوي شي بلې وکي هغه ته نیم ملاوي شي بل ته دریم بل ته څلورم ثلثها وربعها وخمسها وسدسها وسبعها وثمنها وتسعها وعشرها لسمه سچاته اجر ملاوي شي. یو سب کې ولر دي یو ته پورا اجر ملاوي شو یو ته نیم او یو ته لسمه ایسا الله ظالم کو نه دی. خدا توجه ده چې د چا ټول توجه برابر ټول اجر ته ملاويږي او چې د چا نیمه ته ملاويږي او چې د چا دریمه ملاويږي او چې د چا لسمه نو لسمه ته ملاويږي. ورسره دا علماء وی مجاهده دي کې پکار ده. مجاهده دا نه ده چې ته مونږ کې جنگ وکې دا شیخ په مجاهده شیطان بل راشي وی پلانې شرایط کا ته به دې سره تلاړي تو کې اعوذ بالله به نه یادو منه مونږ یادو ما رکوع کې سجده کې قیام کې قرات کې دا شیطان به دې اړي ځکه دلته یو شیطان دې خنزب ولهان وته وی هغه دې او داسې مونږ خرابای نو ته به دې سره مقابله وکې نو چې مقابله وسو کې دوه درې ځل نو به شیطان وایي رد باندې زما زار نه رسیږي ستن نصیب یې. یو عالم وایي ما څولېخ کاله محنت وکړ او په څولېختم کال وایي زما مونږ کې خوند او مزه پیدا شو. الله دې زموږ منځونو کې خوندونه او مزه پیدا کړي. او یو ډیره ناشنا عجیبه فائدہ هغه ده چې انسان دا سوچ وکړي چې زما دا مونږ دزما خیرانه مونږ دې اوس پس ملکېګم رستا صلی صلاه مودع دا چې مونږ کوله کته چې اجازه د خلکو نه غواړي چې بس رواني مده دنیا نه نو کما ته وصلی وای چې پلانې د اخیره مونږ دې نه دی وکا او بس وسه واجنما نو ستاسو څخه لازم دي مونږ کې بتونه توجه. نبی علیہ السلام عبد الله بن عمر ته رسول الله وی کله چې سار مونږ کې نو د ماخام انتظار مکوا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح او چې ماخام مونږ کې نو د مو وي زما سار پورې ژوندې صلی صلاه مودع د سیمونځ وکا د کته چې د دنیا نه روانه او د اخیره مونږ دې پیغمبر مونږ ته ډېر خیلارې خو دلی دي الله دې مونږ او تاسو جوړ کړي. او بل علماء وی أي نوع الأذكار والأدعية منسك توجه په دې برابرېږي چې هر وخت د عبادت کې لکه رکوع کې جدا جدا دعاګانې ویوه نن دې یو دعا ویلې سبا بل ویوه
بل رکعت کې بل ویو یو آیات ویو بل ویو ټول مونږ یو قل هو ته مراجعه کوا نو دې سره توجه برابرېږي او بل اهل علم وی اي تادب بآداب العبوديه شیخ الاسلام وی چې انسان د بندګۍ هغه آداب و چلیږي چې زه الله مریما د الله بندې ما الله می مالک دی الله می مولا دی الله ربانی قادر دی او زه الله مزدور ما وس د عبادت کوما او جهنم هم دغه تیار دی لمبي وي د الله حسابم دی بل صراطم دی قبرم دی زنکدنم دی کدا چې زونه موږ رايات کړ کنه به زموږ منځونو کې عاجزي پیدا کیږي او بل علماء یو دام ذکر کوي چې موږ کې او دسی یو آیات راغې چې هغه يرون کې آیات ده خیر ده یو ځل دوی به ویوا لکه دا د عائشه نه روایت چې مته ویو چې فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وبرزوا لله جميعا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله دا آیاتونه بسلف بار بار ویلي نظم ورونو کله چې منګ او تاسو نیت کوو نیت خدا نه چې نیت مې وکړ الله اکبر نیت کې به دا سوچونه کې زما عبادت به الله له څنګه شي زما عبادت به څنګه قبول شي زما موږ کې به څنګه عاجزي راشي نو د تکبیر تحریمی سره یو چیز هغه صحیح نیت مرګره کول دي امام مالک رحمت الله علیه یو قول دام نقل دی وای دا د تکبیر تحریمی نه مخکې نیت برابر ولې شي امام شافعی رحمت الله علیه وای هغه نه به مخکې وي او نه به رسول الله اکبر سبا نیت برابرې او شیخ الاسلام امام ابن قیم ابن تیمیه رحمه الله وی مقارنت نیت تکبیر سره وای دې چې د علماء دوه قول دي یو قول دا چې لږ د مخکې نیم شي برابر ولې نو کله معمولی مخکې شي دا نیت او بیا یاد الله اکبر سدي ویو وای دا صحیح دی او که رسول دی نو وای به صحیح نه دی نو زما ورونو کله چې منګو تاسو مونږ ته ودرېګو نو منګو تاسو به یو مهمه خبره دی چې منګه به نیت برابر وو به دې نیت کې دا یو خبره مې یاد کړئ د سیم شي کوله چې یو سړی امام دې فرضي مونږ دی او بل پسې نفلي مونږ ودرېږي دا صحیح دی صحابي ته نبی عليه السلام وای بادشاہان برازي مونږونه به خرابوي موږ به څه چل کوو هغه خپل مونږ کوي او بیا دا غوسه نفلي مونږ کوي د سیم شي کوله یو سړی په نفل ولاړ دی او تراله او پوګاده وللاس کې خو چې زماره په پرځو نه شو بالکل صحیح دی معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نفلی منځو فرضی منځ به د نبی علیہ السلام سره کو او به معاذ امامتی کولا او علما وای دام شي کوله یو سړی د مازیګر په منځ ولاړل او تبستی د مسبخین نیت وکي دا بالکل ٹھیک دی ځکه نبی علیہ السلام ویلي دي چې وانما لكل امرئ ما نوى د هر چا خپل نیت دی امام شافعی رحمت الله علیه د کتاب العلوم کې دا نقل کړی دی د سیم یو سړی شي کوله چې یو سړی یو نظری منځ دی او د څه لګي دی د فرض منځو کې نیت د ضروري دی هر سړی خپل نیت کوي وانما لكل امرئ ما نوى بعضی د صدقان وای کله چې د اخترونو ورځي شي نو امام نیت کوي وای ک نور خلق ارسن نه ير شو نو وای دا وای چې د امام په نیت مې نیت دی د امام باندې ستاسو نه دی د امام نیت خدا دې چې زه امام ما نو چې ستاسو نیت چې زه امام ما نو ستاسو مطابق څه وشله نه د امام په نیت نه دی نیت دې هغه نیت دی چې کوم ستاسو خپل نیت دی بس دا وای یو کسان یو قرباني کړي او د یو نیت پکې وای د غوښوي وای د ټول قرباني برباد شو ولی وای نتیجه تابع د خسر زلی نو دغه سنم منطق خو نه چې نتیجه تابع د خسر زلی او باجی وای وګوره منګی ته چې لږ ګندګي ورواچې ټول ګندګيږي پلته منګي یو د تاسو جدا و منګي وای او د وکسانو نیتونه دي رسول الله وای وانما لكل امرئ ما نوى او به د عالمګری کې لیکلي دي وای که سړی غوا واغستا یو پکې د حقیقي نیت وکړه بل پکې د نظر وکړه بل پکې د قربانای وکړه او بل پکې د غوخي وکړه بل پکې د بل وکړه وای د ټولو نیت صحیح دی نو به په سوال کړی دی چې دا یینه تو کول اراقت خو یو شی دی دا خو تقسیم نه قبلې څنګه ته ووته تقسیم قبول کو نو البته جواب کوي خو جواب یې کړی دی وای سید جهتونه خو بدل دي
او ینه توی کول عمل یو دی خو الله په دې یو کې د ډیرو جهتونه پیژني نو موږ څنګه دې پیژني او قرباني کې نه پیژني وما قدر الله حق قدره الحمدلله زموږ شریعت ډیر دین دی دغه نه نشته چې بل په عمل تاونی سي سړی ته وګوره چې آرام خور نه قرباني وسوکا ستاد پیسو به الله تعالی اجر درکې او داغه پیسو به الله تعالی اجر ورکې او نه الفاظ ویل دي کې نشته بعد خلک وګوره حدیث کې دی نبی علیہ السلام نیت ویلو اللهم اني اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني دا دعا ده نیت نه ده لکه څنګه چې الله تعالی عبادت کوم ته ځان قبول کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رسول الله ویلو د حج او د عمرې نیت مې ده الله دې راته آسان کړي او ته ځان قبول کړي او د نیت ډېر زیاته تفصیلی موضوع ده چې موږ نه به باسو دیږي وبه نکتفي ان شاء الله سبحانه وتعالى دو خبرې انده کې پاتې شوي بلکې درې پاتې شوي یو دا چې د الله اکبر ویو تکبیر تحریمه دا په کوم الفاظ باندې ویو الله اکبر الله الاعظم الله الاکبر د نور الفاظ څشتو کده قیو دي دویم چې د الله اکبر ویو دلته الله سوچته ول دي نو دا الله سبحانه الله اکبر سم مخکي اوچتو ک روسته به اوچتو ک برابر به اوچتو او درېما خبره دلته یو بل مهمه ده چې هغه ته مسله ده رفع الیدین وای چې د موږ کې د الله سوچته ول شته او کنه شته ده الله دې موږ ته سره د ایمان سره ژوند راکړي ان شاء الله دا به انده خطبو کې وو وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله وصحبه اجمعین يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن